په کابل کې د پیغمبر اعظم د کلتوري بنسټ له لوري په اسلامي ټولنو د اسلامي انقلابونو د اغیز تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دغه مراسمو کې دیني عالمانو د جهاد او مبارزو یادونه وکړل او له هیوادوالو یې وغوښتل چې د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې په یووالي کې ژوند وکړي او په هیواد کې د رامنځته شوي ډاډمن امنیت او اسلامي نظام ملاتړ دې وکړي. مسلمان او افغان بس دو کلمه ما شما را جواب میکنم دیگر کلگی بحث را چی میکنیم ایلا میکنیم با او جواب میشیم و با او انشالله دشمن را شکست میتونیم که بتیم او بایسته انشالله ما زندگی ما شما جور میشه. په دغه مراسمو کې ویناوالو وویل چې د اسلام سپېڅلی دین مسلمانانو ته د یووالي او عفو امر کوي. پیامبر وقتی که آمد فتح مکه اینجا صورت بگیرد جنگ صورت نگرفت. پیامبر آمد مکه را تصرف شد. ابو سفیان آمد به ظاهر تسلیم شد به پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه. پیامبر هم برای همه مکیان و اونهایی که در همون جا بودن با پیامبر جنگیده بودن مبارزه کردن همه را عفو عمومی اعلام کرد. گفته همه شما عفو هستیم دیگه بعد از این حکومت اسلامی است. اقتدار اسلامی است. در حکومت اسلامی دیگه جنایت وجود ندارد، دیگه ظلم وجود ندارد. در حکومت اسلامی وقتی که تسلیم می شوند دیگه اونجا بهانه نیست که ما به بهانه های متعدد مردم را اذیت کنیم. په هیواد کې د اوسني نظام د لاسته راوړنو یادونه هم وشول. ویناوال ویل چې د روسانو د وتلو وروسته هیواد له کورنیو جګړو سره مخ شو، خو له نیکمرغه اوس مهال ټول افغانان د یو پیاوړي اسلامي نظام تر چتر لاندې په آرام او سوکاله توګه ژوند کوي. ایام جدید بود که فکر میکنم همه ما او ایام را دیدیم. پیروزی ما و مردم مسلمان افغانستان در 8 ثور بود. پیروزی که فارغ از قومیت و مذهب و نژاد و سمت و زبان بود و آمد به پیروزی رسید، ولی به دلیل انحصار قدرت، به دلیل فاصله گرفتن از مردم، به دلیل منیت‌ها و به دلیل حزب بازی و اولویت دادن به حزب دچار فروپاشی شد، دچار سقوط شد. ویناوالو ویل چې اوس مسلمانان د اسلامي اصولو په رڼا کې د خپل ټولنیز ژوند چارې پر مخ یوسي ترڅو د بریالیتوب سبب یې وګرځي. پیامبری که حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق زنان بیش از جریان‌های غربگرای امروزی و کشورهای غربگرای امروزی تضمین کرده بود و شرایط هر فرد و هر انسان را بر اساس معیارهای الهی تأمین و تضمین کرده بود. بر این اساس ما معیار مشخصی را داریم، الگوی مشخصی را داریم و با الگو گرفتن از او شرایط و از او پیامبر رحمت للعالمین و دین خاتم بتانیم یک سرنوشت و برنامه‌های خود را طوری تنظیم بکنیم که منجر به آبادانی دنیا و آخرت ما شود، که هم دین ما به عنوان دین اسلام و کاملترین دین تضمین شود و هم منجر به رشد فکری و اقتصادی و موارد مختلفی دیگه شود. دغه دینی عالمانو وویل چې په افغانستان کې څو ځله استعمارونو یرغل کړی چې په پایله کې له ماتې سره مخ شوي دي. یو ځل مخکې انګریزان راغلي وو، خدای جل مات کړه، بیا روسان راغلي وو، الله جل جلاله مات کړه، شکست یې وخوړ او بیا بالاخره د مخکینی تاریخونه غرب په سر کې امریکا د هغې نه عبرت وانخسته، ډېر په سپین سترګۍ باندې راغله او زموږ وطن اشغال کړ. دلته اسلامي امارت او بیا د ټولو افغانانو یو 5 افتخارونه نصیب شو. اول افتخار دا چې شپږ دغه 20 کاله منظم جهاد او دغه قرباني استشهادي حمله چې په اسباب په حساب باندې خو ویلو چې یا به تسلیمېږي یا به مړ کېږي، بوش خدا ویلو، خو الله جل جلاله د دې دین د اعجاز په خاطر باندې افغانانو ته دا توفیق ورکړ چې دا ټول قرباني ورکړي، هغه ته شکست ورکړ.
غرب او امریکې ته شکست ورکړ او هغه شهیدانو استشهادیان دا خو پرېږده په دنیا کې په تاریخ کې به د خیر القرون نه دېخوا داسې یو منظمه تنظیم به پیدا نه کړی چې هغو د په یو دم باندې 50,000 کسان محبس ته ورکړي اسلامي امارت او افغانانو دا ټول چې راټول کړي د 50,000 بندیا قربانی دادا در گوانتانامو و در باګرام و دیگر محابس. د یادونې وړ ده چې د هیواد د خپلواکۍ درېیمه کلیزه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د هیوادوالو له لوري ونمنځل شوه او په هیواد کې رامنځته شویو پرمختګونو او سرتاسري امن یادونه وشوه او له هیوادوالو د یووالي او د نظام د ملاتړ غوښتنه وشوه.